ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ جوړ وئ د صحت جامع په متن وي ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د بي ټي سي یا بیټکوین ایثیریوم بي ټي سي ډومیننس چې د الټکوینونو لپاره ډیر اړین او مهم ده د هماغه په اړه معلومات در سره شریکم کوم ډول حرکتونه رامنځته کېدلی شي په مارکیټ کې ډاون حرکتونه رامنځته کېدلی شي او که اپ یعنی پورته تللی شي او که ښکته خواته راتللی شي ټول معلومات په همدې ویډیو کې در سره شریکوم او ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ که چېرته زموږ سره په ټلیګرام چینل کې نه یې جوین سوي نو کولی شئ زموږ سره په ټلیګرام چینل کې جوین شئ ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ لایک یې کړئ راځو موږ ویډیو پیلو دلته د بي ټي سي چارت موږ راخیستی ده بیټکوین که چېرته وګورو دلته یو قوي پمپ پکې رامنځته شوی له دغه ځایونو یا له دغه ځایونو څخه ما له تاسو سره اپډیټ شریک کړی یو په ټلیګرام چینل کې چې پمپ رامنځته کېدلی شي او پمپ هم رامنځته شو دغه ځای چې کله د بیټکوین قیمت ورسېده نو ویډیویي تحلیل مې هم له تاسو سره چې شریک کړ چې امکان شته 95 او له هغه وروسته تر 1 لکو پورې د بیټکوین قیمت پورته خواته لاړ شي خو ناڅاپه له دغه برخې څخه ډراپ رامنځته شو د ډراپ کېدو یوازینی لامل د ټرمپ سیاستونو چې د وویل په د اروپایي ټولنې کوم هیوادونه چې دي د هماغه پر توکو به نوې تعرفې د فبروري په لومړۍ نیټه باندې وضع کړي خو بیرته د ګرینلینډ کومه مسله چې رامنځته شوله په هماغه باندې توافق ته سره ورسېدل او دغه د تعرفو څخه تیر شو او مارکیټ یعنی په عمومي ډول باندې مارکیټ خرابه کړ له هغه وروسته دا خبره وکړله ټول خلکو خپلې سرمایې راواخیستلې په خوندي اسیټونو یعنی سره زر او سلور کې سرمایه گذاري کړلې یوازینی لامل یې همدغه و چې اوس هم خلک په دې ور کې دي چې شاید ریسیژن رامنځته شي یعنی اقتصادي رکود رامنځته شي د ټرمپ سیاستونه د دې ترڅنګ د لوی هیوادونو سیاستونه د لوی شرکتونو سیاستونه دا د دې لامل کیږي چې د خلکو سرمایه له خاورو سره خاورې کړي او دوی پکې خپله ګټه لاسته راوړي اوس که چېرته له یوې زاویې څخه د بیټکوین قیمت وګورو نو ټرند لاین یې مات کړی ده که چېرته له دې زاویې څخه وګورو د دغه زاویې څخه بیټکوین دغه ټرند لاین مات کړی ده خو دغه معلومات په تفصیلي ډول باندې ټول معلومات در سره شریکومه راځو دلته که چېرته ورته وګورو نو دلته فالینګ ویج پټرن کې رایزینګ ویج پټرن کې قرار لري او دغه ټرند لاین هم مات شوی ده د لومړي سر کې د بیټکوین لپاره دغه هوریزنټل سپورټ کرښه ډېره اړینه ده 7000 شاوخوا دا یو قوي هوریزنټل سپورټ کرښه ده چې بیټکوین باید دا هولډ کړي ترڅو بیرته دغه ټرند لاین ته داخل شي او پورته خواته حرکات وکړي که چېرته له دغه اړخه وګورو دلته څو کینډلو هڅه کړې ترڅو دغه ټرند لاین مات کړي خو ولې نه دی مات کړی دلته ټچ پوینټونو له نګاه نه که چېرته وګورو نو بیا هم 3 ټچ پوینټونه رامنځته شوي په 4م ټچ پوینټ باندې دغه بریک شوی ده اوس لپاره که چېرته بیټکوین د ډیر وخت لپاره د دغه هوریزنټل سپورټ کرښې د پاسه پاتې څه د بیټکوین قیمت لاندې خواته رانغی نو امکان شته چې بیټکوین قیمت بیرته پورته خواته حرکات ترسره کړي نو کېدلی شي له دغه ځای څخه د بیټکوین قیمت پورته خواته حرکات وکړي یعنی دا قوي هوریزنټل سپورټ کرښه د امکان شته چې پورته خواته حرکات رامنځته شي له بلې نګاه نه که چېرته ورته وګورو له بلې نګاه نه هم ورته ګورو چېرته له بلې نګاه نه موږ ورته وګورو د بي ټي سي یا بیټکوین چارټ ته راځو دلته ټرند لاین رااخلو د یو ټرند لاین بل ټرند لاین هم دلته موږ رسمو موږ یوه خبره د ټرند لاین په ستراتیژي کې کړې ده چې موږ کولی شو دغه ویک د کینډل دغه نری برخه دغه ته ویک ویل کېږي دا د ټرند لاین په ستراتیژي کې موږ بریک کولی شو ماتولی شو یعنې کټ کولی شو هېڅ مشکل نه لري نو اوس امکان شته که چېرته د دغه ستراتیژي څخه ورته وګورو او امکان هم ډېر لري چې دغه ستراتیژي رامنځته شي یا دغه ستراتیژي سره سم د بیټکوین قیمت حرکت وکړي کېدلی شي دغسې یو حرکات رامنځته شي تر همدغه ټرند لاین پورې لاړ شي یا له دې هم پورته لاړ شي خو یو څه لپاره باید یا 9,900 یا 9,900 پورې ټارګېټ وي ځکه موږ دلته EMA 200 دغه شین کرښه چې تاسو ګورئ EMA 200 کرښه ده EMA 200 کرښې پورې لاړ شي او کله نه کله موږ ویلی شو که چېرته تیر تاریخ ته وګورو کېدلی شي دغسې یو حرکت رامنځته شي یعنې تر دغه ځای پورې قیمتونه لاړ شي او له هغه وروسته سلو بیرته ښکته خواته حرکات رامنځته شي
نو دغسې یو حرکت رامنځته زما ډېر امید همدا ده چې کیدلی سي له دغه ځای څخه پمپ رامنځته سي د بیټکوین په قیمت کې تر همدغه ځای پورې د بیټکوین قیمت پورته خواته حرکت وکړي. که چېرته دا وګورو دا یو بیرش فلګ پټرن ده. بیرش فلګ پټرن له مخې امکان شته که چېرته ټرینډ لاین ماتېږي، یعنې که چېرته دغه ټرینډ لاین مات سي، دغه ټرینډ لاین چې تاسو یې ګورئ، دغه ټرینډ لاین، دا ټرینډ لاین که چېرته مات سي امکان شته چې لاندې خواته حرکت رامنځته سي. خو د اوس لپاره امکان ډېر دا دی چې دغسې یو سناریو رامنځته سي، دغسې یو حرکات رامنځته سي. خو که چېرته یو بله خبره ده، که چېرته دغه ټرینډ لاین مات سي، یعنې په عمومي ډول باندې وضعیت لا خرابه سي، د هېوادونو ترمنځ یا د لویو شرکتونو ترمنځ داسې یو څه پېښه رامنځته سي چې دا ټرینډ لاین مات سي، نو ډېر امکان شته چې لومړی ټارګټ به 80,000 وي، له هغه وروسته به 15,000 پورې د بیټکوین قیمت راغورځي. لکه مخکې مې دا سناریو هم درسره شریک کړې ده. خو د اوس لپاره په عادي حالاتو کې ډېر امکان شته چې دا لومړی سناریو چې کیدلی سي له دغه ځای څخه پمپ رامنځته سي، یعنې له دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې پمپ رامنځته سي. نو لومړنی سناریو امکان شته چې همدغه رامنځته سي د بیټکوین په قیمت کې. هماغه له نګاه نه که چېرته وګورو، هغه زما په نظر باندې دومره خاص مهم نه ده. ولې دا ډېر مهم ده؟ دا ولې ډېر مهم ده؟ راځو په هفتهوار ټایم فریم کې هم یو کتنه ورته کوو. هفتهوار ټایم فریم ته راځو. که چېرته هفتهوار ټایم فریم ته نظر وکړو، هفتهوار ټایم فریم کې که چېرته وګورو، کیدلی سي له دغه ځای څخه پمپ رامنځته سي. راځو دلته یو ځل بیا دغه رااخلو. کیدلی سي دغسې یو پمپ رامنځته سي، تر دغه ځای پورې راسي. ګورئ دلته به انورسر هیډ اینډ شولډر پاټرن رامنځته سي او له هغه وروسته به بیرته سلو د بیټکوین قیمت راوغورځېږي تر لومړی ټارګټ به همدغه 78,000 شاوخوا، له هغه وروسته دغه 15 بیا 40,000 او له هغه وروسته په عادي حالاتو پورې تر 50 د 50 ترمنځ د بیټکوین قیمت راغورځېدلی سي په عادي حالاتو کې. یعنې نظر اوسنیو ډیټاو ته دا سناریو بار دا خبره ما کړې، امکان شته چې دغه سناریو تکرار سي. خو که چېرته ریسیژن رامنځته کېږي نو بیا کیدلی سي د بیټکوین قیمت نور هم لاندې خواته راشي، یعنې کیدلی سي موږ تر دغه ځای پورې د بیټکوین قیمت وګورو، تر دغه ځایونو پورې، تر 43,000 یا 38,000 پورې. عیناً 2022 کال ته ورته یو څه پیښیږي. دلته هم په هفتهوار ټایم فریم کې دغسې یو پاټرن رامنځته سوی و، یعنې بیرش فلګ پاټرن رامنځته سوی و. دلته هم بیرش فلګ پاټرن رامنځته سوی و. EMA 200 کرښه یې بریک کړې وه د یو څه وخت لپاره، تقریبا قیمت له 43,000 څخه تر 43,000 3,000 نور هم پورته تللی و. نو که چېرته په هماغه حساب باندې، یعنې په هماغه حساب باندې موږ حساب ورته وکړو، دا کرښه EMA 200 کرښه تقریبا په 29,000 کې قرار لري. که چېرته 3,000 یا 15,000 پورته لاړ شي، امکان شته که چېرته دا هیډ اینډ شولډر پاټرن رامنځته کېږي نو تر 1,06,000 1,09,000 پورې د بیټکوین قیمت پورته لاړ شي او له هغه وروسته ډاون خواته راسي. دا د بیټکوین لپاره سناریو ده چې شتون لري. اوس موږ راځو په 4 ساعته ټایم فریم کې هم کتنه ورته کوو. 4 ساعته ټایم فریم هم اړین ده. 4 ساعته ټایم فریم له مخې که چېرته وګورو بیټکوین کانسولیډیشن موډ کې ده، نه دغه کرښه ماتوي او نه دغه پورتنۍ کرښه ماتوي، یعنې هیڅ یوه برخه یې هم نه ماتوي. د همدغه ترمنځ چلیږي، رینج وهي. که چېرته دغه کرښه ماته سي، یو کینډل د پاسه کلوس، امکان شته چې بیرته تر 98,000 شاوخوا پورې د بیټکوین قیمت پورته خواته لاړ سي، یا تر 95 حد اقل تر همدغه ځایونو پورې لاړ سي. که چېرته دغه کرښه ماتېږي، یعنې دغه کرښه د 78,900 یا 78,500 په ټوله کې، که چېرته دا بریک کېږي او کینډل هم لاندې کلوس، زموږ او تاسې لومړنی ټارګټ به 80,000 او له هغه وروسته 15,000 شاوخوا وي. دا باید موږ په یاد ولرو. بل موږ راځو ایتھیریم ته. عیناً دا ایتھیریم دا ټول د بیټکوین سره هم مهاله په هماغه شکل سره حرکات ترسره کوي، ځکه په همدغه باندې ډېر تمرکز کوو. اوس ایتھیریم که چېرته وګورو د بیټکوین په نسبت باندې ډېر ضعیف ښکاري، د تېرو وختونو په پرتله باندې کمزوری ښکاري. د ایتھیریم لپاره موږ دلته راځو چارټ کې یو څه تغییر راولم. ورځنی ټایم فریم ته اړو. دلته اوس که چېرته وګورو د ایتھیریم لپاره هم عیناً د بیټکوین غوندې حرکتونه رامنځته شوي، عیناً په هماغه شکل سره د ایتھیریم په دغه ټرینډ لاین که چېرته وګورو، همدارنګه
موږ چېرته پټرن وګورو په هماغه شکل سره یو پټرن هم رامنځته شوی ده. راځو دا یو څه موږ کولی شو دي په دې کې دا ویکونه کټ کو خو کینډل نسو بریک کولی. دا د ټرین لاین ستراتیژي ده. نو دغسې یو څه لکه څنګه چې د بیټکوین په پټرن کې رامنځته شوي عینا په ایتیریم کې هم رامنځته شوي. دلته یو څه دا غټ ښکاري که چېرته دا داسې کړو نو بیریش فلګ پټرن ده. د دې لپاره ډېر امکان شته په همغه شکل سره هم هوریزنټل سپورټ کرښه په همدغه ځای کې شتون لري، هم ټرین لاین کرښه شتون لري یا سپورټ کرښه شتون لري. امکان شته تر دغه ځایونو پورې راسي، تر 3400 یا له دې هم پورته لاړ شي، تر اخري تر دغه ځایونو پورې که چېرته د بیټکوین قیمت پورته خواته لاړ نو زموږ ټارګټ به د ایتیریم لپاره 3700 تر 3800 یا 600 پورې وي. اوس لپاره د پمپ امکانات ډېر څه چې له دغه ځای څخه پمپ وکړي تر 3426 پورې د ایتیریم قیمت تللی شي. همدارنګه په 4 ساعته ټایم فریم کې هم دا رینج وهي عینا د بیټکوین په شکل باندې که چېرته بیټکوین بریک ډاون یا بریک آوټ وکړو په هماغه شکل سره به ایتیریم هم حرکت ترسره کوي. اوس مهم څه چې د ټولو الټ کوینونو لپاره ډېر اړین ده هغه د بي ټي سي ډومیننس یا د بیټکوین حاکمیت ده. راځو بي ټي سي ډومیننس سرچ کوو. بي ټي سي ډاټ ډومیننس دغه ده بي ټي سي ډومیننس. دا د الټ کوینونو لپاره تر ټولو اړین چارت د بي ټي سي ډومیننس ده چې هر وخت د بي ټي سي ډومیننس له امله الټ کوینونو لوی زیان ترسره کړی ده. که چېرته د هفته په ورځني ټایم فریم کې وګورو تقریبا دا کومه کرښه EMA 200 کرښه ده. EMA 200 کرښه د مقاومت کرښې په توګه کار کوي او د EMA 50 او د EMA 200 کرښې ترمنځ چلیږي، رینج وهي. که چېرته په ټوله کې وګورو دلته یو څه رینج وهي په اوږدمهاله توګه. له دغه ځای څخه د بیټکوین ډومیننس له دغه ځای څخه تر دغه ځایونو پورې تقریبا له څو ورځو راهیسې د 2025 نومبر څخه راهیسې تر نن ورځې پورې رینج وهي. نه دغه کرښه بریک کوي او نه پورتنۍ دغه کرښه بریک کوي. خو دا باید په یاد ولرو کله چې رینج څخه یو خواته بریک آوټ رامنځته کېږي یا بریک ډاون رامنځته کېږي نو قیمت ډېر په تیزۍ سره په هماغه خوا تللی شي. دا خو اوس د بیټکوین ډومیننس ده. امکان ډېر ده د بیټکوین که چېرته بیټکوین پمپ وکړي نو امکان شته چې بیټکوین ډومیننس ډراپ وکړي. لامل دا ده چې ټول الټ کوینونه په وروستي حد کې قرار لري او ډېر چانس د دې ده چې یو پمپ په الټ کوینونو کې هم رامنځته شي. یو دلته موږ 4 ساعته ټایم فریم هم استفاده کوو تر څو وګورو په 4 ساعته ټایم فریم کې کوم داسې څه شتون لري کمزوري پکې شتون لري او که نه. یعنې دلته هم که چېرته وګورو په ټوله کې د رینج په حالاتو کې کوم خاص لوری معلوم نه ده. زما په نظر باندې لکه څنګه چې مې اپډیټ در سره شریک کړي وو په ټلګرام چینل کې امکان ډېر دا دی چې له دې کرښې څخه ریجیکشن رامنځته شي. څو ځلې ریجیکشن رامنځته شي. یو ځل مې دلته اپډیټ ورکړی رامنځته شو بیا دلته خو ډېر چې کله یو کرښه د یو کوین د قیمت له خوا ټچ شي امکان شته چې دا بریک شي. که چېرته دغه کرښه بریک کېږي زموږ او تاسې به ټارګټ بیا دغه ځای وي تقریبا 18.23. او که چېرته دا بریک کېږي نو امکان شته تر 18 یعنې 1 پورې وښه 1 یا 18.90 تر همدغه ځایونو پورې راتللی شي. زما په نظر باندې ډېر امکان شته چې له همدغه کرښې څخه بیرته ریجیکشن رامنځته شي دغه کرښه. یعنې که چېرته پمپ کوي هم کېدای شي تر دغه ځای پورې پمپ شي او له هغه وروسته ریجیکشن رامنځته شي د بي ټي سي په ډومیننس کې چې مهم او اړین ده. او په هفتهوار ټایم فریم کې که چېرته وګورو هفتهوار ټایم فریم کې د بیټکوین ډومیننس بریک ډاون هم کړی ده ولې هېڅ کوم داسې کمزوري نوره نه پکې لیدل کېږي. دا خبره ډېر مخکې ما لا کړې وه چې دا هسې خبرې دي چې السیزن به شروع کېږي. په لومړي سر کې زه هم په همدې ان باندې وم خو وروسته چې کله ډیټاو کې تغییر راغی د بخښنې سره دلته موږ رااخلو دغه برخه کې ښه. که چېرته دلته وګورو نو ټرین لاین کرښه
بریک شوې ده. په اوږدمهاله توګه دغه یو ډېر قوي ټرینډ لاین و د بیټکوین لپاره، د بیټکوین د ډومیننس لپاره دا یو قوي ټرینډ لاین و چې دغه بریک شوی ده. اوس لپاره کېدلی شي مثال که چېرته پمپ رامنځته شي تر همدغه ځایونو پورې هم راځي، تر 2% پورې راسي او له هغه وروسته بریک شي. خو ډېر امکان شته د بیټکوین په پمپ کېدو سره دا لاندې خواته راسي، یعنې د بي ټي سي ډومیننس لاندې خواته راسي تر څو ټول الټکوینونه چې پمپ ته چمتو دي هغوی ټول پمپ وکړي. که چېرته وګورو له څو هفتو راهیسې، یعنې له دغه هفتې راهیسې د 2025 اکتوبر راهیسې تر نن ورځې پورې یو رینج حالاتو کې قرار لري. نه دغه هورایزنټل سپورټ کرښه بریک کوي، نه دغه. په داسې حالاتو کې تحلیل ډیر سخت کار ده تر څو موږ یې صحیح لوری معلوم کړو. د دې لپاره چې موږ ته تاییدي رامنځته شي باید دغه کرښه یا ماته کړي او یا دغه کرښه ماته کړي تر څو د بیټکوین راتلونکی لوری معلوم شي. په اوږدمهاله توګه که چېرته په تخنیکي لحاظ وګورو د بیټکوین ډومیننس بیرش حالاتو کې ده. اوس د EMA 50 کرښې دلته د EMA 50 کرښې سره مخامخ ده او هر وخت دا د یو قوي مقاومت او قوي سپورټ کرښې په توګه کار کوي. دا سور رنګ کرښه چې تاسو ګورئ دا EMA 50 کرښه ده. ګورئ دلته ټچ رامنځته شوی پورته خواته تللی، همدغسې کله چې دلته ریجکشن رامنځته شوی بیرته لاندې خواته راغلی. زما په نظر باندې کېدلی شي له همدغه ځایونو څخه ریجکشن رامنځته شي او قیمت د بي ټي سي ډومیننس تقریبا تر 50% پورې راوغورځېږي. په دې سره که چېرته د بیټکوین قیمت پورته خواته لاړ شي نو یو قوي پمپ په الټکوینونو کې رامنځته شي او امکان هم دغه ده. که چېرته له بله اړخه موږ وګورو دلته یو شولډر رامنځته شوی ده، دلته بل او دا هیډ، نو هیډ اینډ شولډر پټرن ده. مهمه کرښه همدغه ده چې دا بریک شي، یعنې دا کرښه که چېرته بریک شي نو بیا کېدلی شي لاندې هم راځي. خو د ریټیسټ لپاره زما په نظر باندې دا شین رنګ کرښه EMA 200 کرښه ده، کېدای شي 55.40 پورې د بي ټي سي ډومیننس راوغورځېږي. خو په فانډامنټل توګه د بي ټي سي ډومیننس لا هم قوي ښکاري او په تخنیکي لحاظ باندې بیرش ده. امکان زما په نظر باندې ډېره سناریو چې امکان شته رامنځته شي همدغه سناریو ده. دغه سناریو زه تاسو ته وښیم، دغه سناریو کېدلی شي رامنځته شي. دغسې یو سناریو رامنځته کېدلی شي، یعنې تر همدغه EMA 200 کرښې پورې راوغورځېږي. خو که چېرته دغه کرښه ماتېږي، یعنې دغه هورایزنټل سپورټ کرښه چې تاسو ګورئ دغه که چېرته بریک شي نو امکان شته یو قوي ډراپ د بیټکوین په ډومیننس کې وګورو. خو اوس حالاتو کې زما په نظر باندې دغسې یو حرکات رامنځته کېدلی شي او همدارنګه که چېرته وګورو دغه د هفتې کینډل ډېر قوي ښکاري. که چېرته دا په همدغه شکل سره کلوز شي امکان شته تر 1.80 یا تر تقریبا تر 1.5 پورې د بیټکوین ډومیننس راشي او له هغه وروسته ښکته خواته حرکت وکړي. یعنې دغه دوه سناریوګانې د اوس لپاره د بي ټي سي ډومیننس لپاره شتون لري. نو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکي کې به نور هم د کوینونو په هکله له تاسو سره معلومات شریکومه. د مهم کوینونو به له تاسو سره شریکومه. دا چې څو ورځې زه مصروف ومه او لا هم مصروفه یمه نو د ډېرو مصروفیتونو سره سره مې دغه ویډیو درته جوړه کړله. راتلونکي کې به بیرته د سیګنالو په برخه کې لا قوي کار کوو او نوي سیګنالونه به له تاسو سره شریکو. نو ستاسو ملاتړ ته اړتیا ده، زما ملاتړ وکړئ. انشاءالله مهم معلومات به له تاسو سره شریکم. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down.